بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو د نهم صنف د بیولوژي و درس ته یو ځلې بیا ښه راغلاست درته وایم. زموږ تاسې د نن ورځې درس دریم څپرکي د کتاب سرکولیټري سیسټم او یا هم موږ تاسې د وینې دوراني سیسټم ورته وایو را شروع کوو. تېر څپرکی مو د تنفسي سیسټم په باره کې و. دا اوس څپرکی چې شروع دی د وینې د دوراني سیسټم د دوران سیسټم او یا هم سرکولیټري سیسټم. ګرانو زده کوونکو، کله چې تاسې مطالعه کوئ، حتی کله چې تاسو لوبې او ورزش کوئ او یا هم د خوب پر مهال یاست، ستاسې په وجود کې مختلفې پروسې سرته رسیږي. مثلا کله چې موږ تاسې تنفس کوو، اکسیجن مو حجرات ته رسیږي. کله چې د کاربن ډای اکساید د حجرات په واسطه تولید سي، بیرته موږ تاسې د بدن څخه خارجیږي. او یا کله چې موږ تاسې په اول څپرکي وویل، کله چې موږ تاسې خواړه خورو، هغه په هضم ترسره کیږي. هغه هضم بیا وروسته موږ تاسې وایو مواد چې هضم سو وروسته جذب ته برابریږي، بیا وروسته زموږ تاسې و بدن ته جذبیږي. زموږ حجرات د هغو غذایي توکو څخه استفاده کوي. اوس نو دا ټوله کارونه ګرانو زده کوونکو د یو سیسټم په واسطه باندې سرته رسیږي، چې هغه سیسټم ته موږ تاسې وایو د وینې دوراني سیسټم او یا هم موږ تاسې سرکولیټري سیسټم وایو. په دغه سیسټم کې به موږ تاسې مطالعه کوو وینه، همدارنګه زموږ تاسې د وینې کې چې کوم رګونه شامل دي، مثلا شریانونه او وریدونه، او همدارنګه تر ټولو مهم غړي چې په دوراني سیسټم کې موږ او تاسې لرو هغه زړه دی. زړه به مطالعه کو، همدارنګه به د زړه مریضي مطالعه کو، چې په دې فصل کې دغه موضوعات وایو. زموږ تاسې د نن ورځې موضوع ده ګرانو زده کوونکو وینه یا بلډ. وینه یا بلډ څه شی دی؟ تاسې ګورئ، یو ارتباطي نسج دی چې حیوانات په بدن کې مختلف توکي لیږدوي. یعنی که چیرې تاسې ښه توجه ورته وکړئ ګرانو زده کوونکو، وینې ته ولې موږ تاسې ارتباطي نسج وایو؟ په دې خاطر زموږ تاسې په بدن کې چې څومره ارتباطات دي، دا د وینې په واسطه باندې ارتباط ترسره کېږي. مثلا کله چې موږ تاسې اکسیجن د سږو په واسطه باندې اخلو، دغه اکسیجن زموږ د بدن و حجرات ته څوک رسوي؟ دا وینه رسوي. نو موږ تاسې وایي دا یو ارتباط دی چې زموږ تاسې د حجراتو او د سږو ترمنځ سو. همدارنګه کله چې موږ او تاسې خواړه خورو، په کوچنیو کولمو کې دا جذبیږي. نو دا خواړه چې کله جذب شول د وینې د لارې دا زموږ تاسې حجرات ته رسیږي، نو بیا هم یو ارتباط رامنځته سو. یعنې موږ تاسې وایو وینه یو ارتباطي نسج دی. څنګه نسج دی؟ ارتباطي. مطلب دا دی چې د موادو انتقال وظیفه لري. په حیواناتو کې مثلا انسانان هم په حیواناتو کې شاملیږي، د غذایي توکو انتقال، د غازاتو انتقال او همدارنګه د نور موادو انتقال د وینې په واسطه سرته رسیږي. ښه، د وینې اندازه په انسان کې څومره ده؟ نو ګرانو زده کوونکو دا فرق لري. مثلا په کوچنیوالي کې زموږ تاسې د بدن وینه کمه وي. مثلا په جنسیت کې د نارینه وینه او د ښځینه وینه فرق لري. د نارینه د وینې اندازه زیاته ده، د ښځینه د وینې اندازه کمه ده. نو موږ او تاسې وایو دا په جنسیت پورې اړه لري، په عمر پورې اړه لري، په وخت پورې اړه لري چې دا انسان د څونه عمر دی. نو موږ راځو عموما موږ تاسې په اندازه کې دا وایو چې یو په نارینهو کې د وینې اندازه څومره ده، همدارنګه وروسته بیا وایو چې په ښځینهو کې د وینې اندازه څومره ده. نو راځو په نارینهو کې د وینې اندازه تقریبا د 5 څخه تر 100 پورې تر 6 لیټره پورې، د 5 څخه تر 6 لیټره پورې اټکل شوې ده. که چیرې و ښځینهو ته راست، په ښځینهو په بدن کې څومره وینه ده؟ نو تقریبا د 4.5 لیټره څخه تر 100 پورې تر 5.5 لیټره پورې وینه د ښځینهو په بدن کې اټکل شوې ده. په دې مو سره خلاص چې وینه هم په نارینهو کې د نارینهو وینه نسبت و ښځینهو وینې ته څومره زیات، تقریبا 1.5 لیټر موږ ویلی چې اضافه ده. ښه ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسې وګورو، وینه په یو ډول ټیوبونو کې حرکت کوي. هغه ټیوبونه یا پایپونو ته موږ تاسې رګ وایو، د وینې رګونه. د وینې رګونه بیا پر 2 ډوله دي، یو شریانونه دي، بل وریدونه دي. اوس نو موږ راځو ګرانو زده کوونکو، په وینه کې څه شي موجود دي؟ عموما په وینه کې څه شي موجود دي؟ تاسې وګورئ ګرانو زده کوونکو، په وینه کې مختلف مواد موجود دي. یوازې د وینې سره حجرات نه دي موجود چې موږ تاسې په تنفسي سیسټم کې ول. په وینه کې مختلف مواد موجود دي. مثلا دا زموږ تاسې د وینې یو رګ دی. ګورو چې په وینه کې نور څه شي شته. نو دا خبره په یاد ولرئ چې په وینه کې انټي باډي شتون لري. څه شي شتون لري؟ انټي باډي. انټي باډي بیا موږ تاسې
په 12 سیم کې د خیره وایو چې انټي باډي څه شي ده په وینې کې هورمونونه شتون لري. ګران زده کوونکو موږ تاسې هورمون بیا د خیره په راتلونکي صنفونو کې وایو چې یا په راتلونکي فصلونو کې دا وایو چې هورمون څه شي دی. همدارنګه په وینې کې آیونونه شتون لري. آیونونه مثلا سودیم آیون دی، پوتاشیم آیون دی. همدارنګه په وینې کې غذایي توکي موجود دي. کله چې موږ تاسې د هاضمې د سیستم له لارې مواد وخورو هغه په کولمو کې هضم او جذب سي بیا بیرته په چا کې جذبیږي؟ په وینه کې جذبیږي. نو په وینه کې غذایي توکي سته. همدارنګه په وینه کې انزایمونه سته. موږ او تاسې د خیره بیا پر انزایم باندې غږیږو چې د انزایم وظیفه څه شته. همدارنګه په وینه کې مالګې سته، مختلفې مالګې سته. ما چې د خوړو مالګه درته لیکلې ده ما سیوا د دې څخه مختلفې مالګې سته. همدارنګه په وینه کې څه شي نور سته؟ اوبه موجودې دي. اوس نو دا هغه مواد دي چې زموږ تاسې د بدن د حجراتو لپاره زیات مهم دي. که چیرې موږ وګورو زموږ تاسې د بدن حجرات د دغه شیانو په واسطه باندې کنټرولېږي او خپل ژوند سرته رسوي. موږ او تاسې ویل چې د وینې اساسي وظیفه څه شي وه؟ د وینې اساسي وظیفه دا وه چې کله زموږ تاسې د بدن د حجراتو په واسطه چې شي تولید سي ګرانو زده کوونکو کاربن ډای اکساید یو مضر ګاز دی. دا د انرژي په خاطر تولیدېږي. کله چې دا ګاز تولید سو تاسې راته وایاست د چا په واسطه باندې دا ګاز زموږ ته بدن څخه خارجېږي؟ د وینې په واسطه باندې دا بدن دا ګاز چیرې رسول کېږي؟ زموږ او تاسو سږو ته رسول کېږي. په سږو کې دا ګاز چا ته جذبېږي؟ تاسو پوهېږئ چې په وینې کې د کاربن ډای اکساید غلظت زیات دی. نو دا زموږ تاسې هوایي کڅوړو ته ټېله کېږي. د ټېله کېدلو په صورت کې دا زموږ تاسې د بدن څخه څه به کېږي؟ خارجېږي. او بل د دې په مقابل باندې موږ تاسې د هوا څخه څه شي تنفس کوو؟ اکسیجن تنفس کوو. اکسیجن زموږ تاسې وینې ته څه به کېږي؟ جذبېږي. او دغه اکسیجن چیرې راوړل کېږي؟ زموږ تاسې د بدن و حجرات ته رسول کېږي. دا د وینې اساسي وظیفه. د وینې اساسي وظیفه چې ده کاربن ډای اکساید د حجرات څخه رسوي و سږو ته، د سږو سره اکسیجن رسوي و حجرات ته. دا زموږ تاسې د وینې اساسي وظیفه وه. ما سیوا د هغه څخه موږ تاسې دا خبرې وکړلې چې په وینې کې یوازې کاربن ډای اکساید او اکسیجن نه دی موجود. په وینې کې غذایي توکي، آیونونه، هورمونونه، انټي باډي، اضافي توکي چې کله د حجرات په واسطه باندې جوړیږي، کله چې حجره یو شی خوري په انرژیزن جوړي د دې څخه اضافي توکي تولیدېږي. هغه اضافي توکي بیرته چیرې جذبېږي؟ وینې ته جذبېږي. یعنې په وینې کې ما سیوا د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید همدغه ټوله مواد په وینې کې د حجرات لپاره چې هر شی مهم دی هغه په وینه کې سته. ښه ګرانو زده کوونکو دغه وینه که چیرې موږ مطالعه کړو چې وینه اصلا څه شي ده، وینه که چیرې موږ تاسې مطالعه کړو ګران زده کوونکو په وینه کې 2 ډوله شیان سته. یعنې وینه 2 برخې لري. یو د وینې جامده برخه ده، بل د وینې کومه برخه ده؟ مایع برخه ده. یعنې موږ تاسې وایو وینه که چیرې مطالعه کړو په وینه کې 2 برخې راځي. یو د وینې جامده برخه ده. څنګه برخه ده؟ جامده برخه. یو د وینې جامده برخه ده، بل د وینې کومه برخه ده؟ مایع برخه ده. مایع برخه. اوس نو راځو د وینې و مایع برخې ته موږ تاسې چې شي وایو پلازما. د وینې و مایع برخې ته موږ او تاسې وایو پلازما. او همدارنګه د وینې جامده برخه بیا زموږ تاسې د بدن حجرات دي، سره کرویات، سپین کرویات او دمویه صفحات. ښه نو اوس موږ تاسې راځو د وینې اجزاوې وایو. یعنې عموما موږ تاسې دا زده کوو چې عموما وینه د څو برخو څخه جوړه ده. ګورئ ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسې مخکې وویل وینه د 2 برخو څخه جوړه ده. یوې برخې ته یې وایي د وینې پلازما، یعنی د وینې کومه برخه وه؟ پلازما. د وینې مایع برخه وه. او دوم ته موږ تاسې وایو د وینې کرویات یا د وینې حجرات. د وینې کومه برخه وه؟ جامده برخه وه. اوس که چیرې موږ او تاسې راسو مثلا که چیرې راولاړ سو موږ تاسې د وجود ټوله وینه په یو ټیوب کې ځای پر ځای کړو. مثلا دا یو ټیوب دی، په دې ټیوب کې موږ تاسې د ټوله وینه ځای پر ځای کړو. ګورو چې پلازما زیاته ده که زموږ تاسې د وینې کرویات زیات. که چیرې ټوله وینه موږ تاسې ځای پر ځای کړو موږ به وګورو چې د وینې پلازما چې ده هغه د وینې 100% برخه جوړه کړې ده. 55% برخه موږ تاسې د وینې پلازما جوړه کړې ده. او که چیرې موږ تاسې ټوله وینه راواخو 100% یې موږ تاسې د وینې کرویات یا موږ تاسې د وینې حجرات جوړه کړې ده. تقریبا که چیرې موږ تاسې وګورو
موږ تاسې که ټوله وینه وګورو 45% چا جوړه کړې ده؟ زموږ تاسې د بدن د وینې حجراتو جوړه کړې ده. یعنې وینه د دوه برخو څخه جوړه ده چې د وینې پلازما د وجود د وینې د جوړښت 55% برخه ده، همدارنګه د وینې کرویات یا د وینې حجرات 100% برخه ده، 45% برخه ده. اوس نو یو څوک پوښتنه کوي چې د وینې پلازما څه شي ده؟ موږ او تاسې وایو که د وینې حجرات د وینې څخه ایسته کې پاته څه شي پاته کېږي؟ هغه د وینې پلازما ده. اوس نو د وینې په پلازما کې موږ تاسې مختلف شیان لرو، مثلا قندونه لرو، قند لرو، پروټین لرو، ویټامین لرو، ځینې غازونه پکې شته چې موږ تاسې اکسیجن، نایتروجن، دغه نور غازونه موږ تاسې مطالعه کړه. همدارنګه معدني توکي دي. د معدني توکي څخه زموږ مطلب آیونونه دي، پوتاشیم، سوډیم، کلسیم، کلورین، دغه ټول آیونونه راځي، معدني توکي دي. همدارنګه نور مواد دي. یعنې زموږ تاسې د وینې پلازما له دغه مواد څخه جوړ ده، مثلا قند، پروټین، ویټامین، غازونه، معدني توکي، همدارنګه ځینې غذایي توکي هم پکې راځي. دا ټوله په څه شي کې شاملیږي؟ د وینې په پلازما کې شاملیږي. اوس راځو زموږ تاسې د وجود د وینې د وجود څومه برخه؟ دویمه برخه چې د وینې کرویات یا د وینې حجرات. د وینې حجراتو د وینې 100% برخه جوړه کړې ده، 45%. اوس نو د وینې حجرات یا د وینې کرویات دا ګرانو زده کوونکو پر 3 برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې د وینې حجرات 3 قسمه د وینې حجرات موږ او تاسې لرو. په هغو کې یو اریتروسایت، یو چې دی اریترو معنا چې شي سره، سایت معنا چې شي حجره. اریتروسایت معنا زموږ تاسې د وینې سره حجرات. کم حجرات؟ د وینې سره کرویات یا موږ تاسې سره حجرات هم ورته ویلی سو، یا ریډ بلډ سیل هم ورته ویلی سو، RBC. دویم لیکو معنا سپین، سایت معنا حجره. یعنې زموږ تاسې د وینې کرویات 3 ډوله کرویات یا 3 ډوله حجرات لرو. په هغه کې اول اریتروسایت یا سره حجره، دویم لیکوسایت یا کم حجرات، سپین حجرات. یا موږ او تاسې حجرات او کرویات فرق نه لري، سپین کرویات. او دریم زموږ تاسې ترومبوسایت. ترومبو معنا بندش، سایت معنا حجره. یعنې دا داسې حجرات دي چې دوی بندش رامنځته کوي. یا بل نوم موږ تاسې په پښتو کې داسې ورته وایو دمویه صفحات. دمویه صفحات، دمویه په خپله وینې ته وایي، صفحات صفحو ته وایي. داسې شکلونه لري. نو ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ تاسې د نمونې په شکل د وینې یو سره حجره راواخو، دا داسې یو ډیسک ته ورکړه شکل دی چې مابینځ کې یې ژوروالی شته. یعنې که تاسې وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تاسې یو سره حجره ده. داسې که چیرې د دې شکل راواخو، داسې یو ګردی شکل لري، مابینځ لاندې او لوړ کې داسې ژوروالی لري. دا زموږ تاسې RBC یا سره حجره. اوس نو زموږ تاسې سپین حجرات څنګه شکلونه لري؟ تاسې وګورئ دا مختلف شکلونه لري. ځینې 3 هستې لري، ځینې 1 هسته لري، غټ هسته لري، ځینې 2 هستې لري. دا شکلونه به موږ تاسې په راتلونکي صنفونو کې دا ووایو چې زموږ تاسې سپین حجرات یا سپین کرویات پر مختلفو برخو ویشل شوي، مثلا فاګوسایټونه، مثلا ماکروفاج، نوتروفیل. دا به په راتلونکي درسونو کې راتلونکي صنفو کې وایو. همدارنګه دمویه صفحات چې موږ تاسې وایو دا چې شي رامنځته کوي بندش. د دې ټولو خلاصه به موږ تاسې دلته مطالعه کړو. دې جدول ته که چیرې تاسې توجه وکړئ، موږ تاسې 3 ډوله حجرات لرو، سره کرویات لرو، سپین کرویات لرو او دمویه صفحات. په دې کې به تاسو څو شیان زده کړئ. د دې د جوړېدو ځای به زده کړئ چې دغه حجرات چې سپین چې موږ تاسې د وینې کرویات وایو دا چیرې جوړیږي. همدارنګه زموږ تاسې په هر ملي لیټر کې د دې اندازه څومره ده، همداسې یې دنده چې ده، همدارنګه نورې ځانګړتیاوې. ګرانو زده کوونکو موږ تاسې وایو موږ تاسې د وینې په حجراتو کې 100 ډوله حجرات لرو، 3 ډوله حجرات لرو. په هغو کې موږ تاسې اول کم حجرات لرو، سره حجرات لرو یا سره کرویات لرو. اول موږ تاسې کم کرویات لرو، اریتروسایت. اریتروسایت یا په بل اصطلاح باندې ته موږ تاسې کم کرویات وایو، سره کرویات. اوس نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ تاسې په بدن کې یو هډوکی فرض کړئ. په هډوکي کې موږ تاسې یو د هډوکي بهرنۍ برخه ده، بل د هډوکي دننۍ برخه ده. د هډوکي په دننه برخه کې موږ او تاسې دلته د هډوکي مغز لرو.
د هډوکي څه شي لرو؟ مغز لرو. د هډوکي مغز لرو. اوس نو که چیرې تاسو ښه توجه ورته وکړئ، زموږ تاسې که سپین حجرات دي، که دمویه صفحات دي او که سره حجرات دي، دوی درې سره چیرې جوړېږي؟ د هډوکو په مغز کې. یعنې زموږ تاسې د هډوکو په مغز کې داسې حجرات شته چې هغه زموږ تاسې د وینې حجرات تولیدوي. نو موږ او تاسې وایو چې زموږ تاسې په د هډوکو په مغز کې داسې مواد شته یا داسې حجرات شته چې زموږ تاسې کم حجرات جوړوي؟ سره حجرات. همدارنګه کم حجرات؟ سپین حجرات. همدارنګه کم حجرات؟ دمویه صفحات. سپین حجرات، همدارنګه سره حجرات. دا درې سره که چیرې موږ او تاسې وګورو، دا حجرات سرچینه اخلي د چا څخه سرچینه اخلي؟ زموږ تاسې د هډوکو د مغز څخه سرچینه اخلي. یعنې د دوی د جوړېدو ځای چیرې دی؟ زموږ تاسې د هډوکو مغز دی. ښه، اوس نو موږ او تاسې خو دا وویل چې سره حجرات د هډوکو په مغز کې جوړېږي، همدارنګه نور هم د هډوکو په مغز کې جوړېږي. راځو د سرو حجراتو اندازه ګورو. مثلا که موږ او تاسې زموږ د وینې یو څاڅکی یا یو ملي لیټر راواخلو او وګورو چې په دې کې څونه سره حجرات دي، څونه سپین حجرات دي او څونه دمویه صفحات دي، نو که چیرې موږ او تاسې راولاړ سو، دا د وینې یو څاڅکی فرض کړئ یا یو ملي لیټر یې فرض کړو. څو ملي لیټره وینه؟ یو ملي لیټر. که چیرې تاسې وګورئ یو ملي لیټر وینې کې موږ د 5 څخه تر 6 میلیونه سره حجرات لرو. یعنې که په یو ملي لیټر کې موږ ووایو څونه سره حجرات شته؟ د 5 څخه تر 6 میلیونه پورې. یعنې په دې جدول کې موږ لیکلي د 5 څخه تر څو پورې؟ تر 6 میلیونه پورې. همدارنګه که سپین حجرات وګورو په یو ملي لیټر کې د 7,000 څخه تر 10,000 پورې. د 7,000 څخه تر څو پورې؟ تر 10,000 پورې. یعنې په یو ملي لیټر کې دا موجود دي. همدارنګه که دمویه صفحات وګورو، دا بیا د 1,50,000 څخه تر څو پورې؟ تر 500,000 پورې، یا په بله اصطلاح باندې تر 15 لکه پورې. یعنې فقط یو ملي لیټر کې موږ دوغونه سره حجرات لرو، دوغونه سپین حجرات لرو او دوغونه دمویه صفحات لرو. دا یې سرچینه سوه، دا یې اندازه سوه. همدارنګه موږ راځو د هر یوه دنده وایو. تاسو خو پوهېږئ ګرانو زده کوونکو، د سرو حجراتو وظیفه څه شي وه؟ موږ او تاسې ویلي وه چې مثلا دا زموږ تاسې د وجود هوایي کڅوړه ده چې په سږو کې موجود ده. دا زموږ تاسې د وینې رګ دی. تاسو خو پوهېدلاست چې اکسیجن په هوایي کڅوړه کې زیات دی، چیرې جذبېږي؟ وینې ته جذبېږي. همدارنګه کاربن ډای اکساید په وینې کې زیات دی، چیرې جذبېږي؟ و هوایي کڅوړو ته جذبېږي. اوس نو دغه اکسیجن زموږ تاسې د مثلا دا د وجود حجرات دي، دغه حجراتو ته اکسیجن چا رسوي؟ زموږ تاسې سرو حجراتو رسوي. چا رسوي؟ سرو حجرات. همدارنګه کم کاربن ډای اکساید چې د حجراتو په واسطه تولیدېدی، دا چا وسړو ته رسوي تر څو چې موږ داسې خارج کړو؟ دا هم سرو حجراتو ته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د سرو حجراتو وظیفه څه ده؟ د سرو حجراتو وظیفه ده د غازونو انتقال. د غاز انتقال. په غاز کې موږ تاسې کم غازات لرو؟ یو اکسیجن غاز لرو او بل کاربن ډای اکساید غاز لرو. د سرو حجرو وظیفه ده. دویم، سپین حجرات څه کار کوي؟ د سرو حجرات په وظیفه پوه شولاست. سپین حجرات ګرانو زده کوونکو زموږ تاسې د بدن دفاعي حجرات دي. څنګه حجرات دي؟ دفاعي حجرات. تاسو په تعداد باندې پوه شول. مثلا دا یو میکروب دی. کله چې یو میکروب زموږ تاسې و بدن ته داخلیږي، نو د میکروب باید له منځه یوړل سي د بدن په واسطه باندې. یعنې زموږ تاسې په بدن کې داسې حجرات شته، په وینه کې داسې حجرات شته، کله چې میکروب و بدن ته داخل سي یا وینې ته داخل سي، دا میکروب باید ووژل سي، باید له منځه یوړل سي. نو زموږ تاسې د بدن سپین حجرات، د وینې سپین حجرات، د دوی وظیفه څه ده؟ دفاع ده. یعنې زموږ تاسې وجود د میکروبونو، وایرسونو او خطرناکو ضرري توکو په واسطه حمله پر کېږي، د دوی په واسطه باندې دا له منځه ځي. نو د سپینو حجراتو وظیفه څه شول؟ مثلا دا یو میکروب دی، دا میکروب د یو سپینې حجرې په واسطه، مثلا دا زموږ تاسې سپینه حجره ده، د دې اندازه بیخي زیاته ده. یعنې که چیرې جسامت ورغټ، دغه میکروب څه به کوي؟ دغه میکروب داخل ته وړي. مثلا دا میکروب داخل ته راغلی، دغه میکروب له منځه وړي، ټوټه ټوټه کوي او زموږ تاسې وجود د میکروب څخه پاک کېږي.
بل دمویه صفحات څه وظیفه لري تعداد خو باندې تاسو پوه شوئ چې د دمویه صفحاتو تعداد دومره اوس راځئ وظیفې ته مثلا دا زموږ تاسې د وینې یو رګ دی کله چې زموږ تاسې په وینه کې د وینې په رګ کې یو ځای قطع سي یو ځای سوری سي یو ځای پرې سي نو موږ تاسې وینو چې وینه په شدت سره زموږ تاسې د بدن څخه یا زموږ تاسې د دې رګ څخه خارجېږي کله چې ستاسو د وجود یوه برخه زخم شي تاسې وینئ چې یو څه وینه راوځي یو ګړی بعد دا وینه بیرته درېږي دا وینه ولې بیرته درېږي ځکه چې زموږ تاسې په وینه کې داسې حجرات شته کله چې د رګ یوه برخه پرې سي دا حجرات راځي مثلا دا ځینې حجرات چې په وینه کې حرکت کوي دې ته دمویه صفحات وایي کله چې د رګ یو برخه پرې سي دا حجرات راځي دلته فکسیږي دلته خپل ځان ټینګوي او دغه برخه بیرته نه پرېږدي چې وینه ولاړه سي نو دلته یو ترومبس رامنځته کېږي دلته یو دغه رامنځته کېږي یو بندیز چې نه پرېږدي چې دا وینه نوره خارجه سي نو د دمویه صفحاتو وظیفه ګرانو زده کوونکو چیرې سول کله چې د بدن څخه وینه خارجېږي دوی راځي دلته ټینګېږي او نه پرېږدي چې وینه ولاړه سي دا اوس موږ تاسې په جوړېدو ځای شمېر همدارنګه وظیفه مو وپېژندل اوس نو دوی درې ډېرې مهمې خبرې ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې ستاسو دپاره ډېرې مهمې دي په سرو حجراتو کې یو خبره په یاد ولري هغه دا چې سره حجرات هسته نه لري ګرانو زده کوونکو که تاسو یو سره حجره وګورئ په سره حجره کې هېڅ هسته نشته دا یوه خبره یعنی تاسو به ویلي چې په حجره کې هسته تر ټولو مهمه برخه ده مګر سره حجرات هسته نه لري دویمه خبره عمر یې 100 ورځې دی یعنی زموږ تاسو په وجود کې چې کومه وینه جریان لري 100 ورځې بعد به دا ټوله له منځه تللي نوې وینه به پیدا سوي یعنی یوه سره حجره چې کله د هډوکو د مغز څخه جوړه سي نو څو ورځې به ژوندی پاته سي 100 ورځې به ژوندی پاته سي دا ډېرې مهمې خبرې وې چې په سره حجراتو کې تاسو باید په یاد ولرئ دویم موږ تاسې سپین کرویات لرو په دې کې مهمه خبره چې ده هسته لري تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو ځینې 3 هستې لري ځینې 2 هستې لري ځینې یوه هسته لري یعنی سره کرویات یې نه لري سپین کرویات یې لري او بل جسامت یې لوی دی تاسو ګورئ د سرو حجراتو جسامت بیخي زیات ځکه دوی باید د میکروبو سره جنګ وکړي یعنې دفاع وکړي نو باید جسامت یې هم چې شي زیات وي بل دمویه صفحاتو ته راسو مهمې خبرې په دمویه صفحات کې وایو هسته نه لري دا خبره په یاد ولري ځکه چې دوی خاصه وظیفه نه لري ساده وظیفه ده چې کلاټ رامنځته کوي یعنې دلته بندي شي نو په دې خطر هسته نه لري دویم عمر یې لنډ دی یعنې یو څه عمر دپاره ژوندي پاتې کوي له منځه او آخر غیر منظم شکلونه دي که تاسو شکل ته وګورئ دوی داسې شکلونه لري یعنې خاص شکل نه لري نو موږ او تاسې وایو چې دا د دوی هغه مهمې خبرې سوې نو تاسې باید همدغه ټولې خبرې په راتلونکي ورځ کې ښه په یاد سره ولرئ ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ تاسې د نن ورځې درس چې موږ تاسې د وینې دوراني سیستم را شروع کوي په دې کې موږ تاسې وینه د وینې اجزاوي او همدارنګه زموږ تاسې د وجود د وینې کرویات یا موږ تاسې سپین کرویات سره کرویات او د دمویه صفحات مطالعه کړه په راتلونکي درس کې به موږ تاسې د وینې ګروپونه مطالعه کړو نو تر راتلونکي درس پورې مو پر الله پاک سپارم